د لوست او مطالعې لس ګټې ولې باید هره ورځ ولولو. وروستی ځل چې کوم کتاب د لوست وي په یاد دی او که ټول وخت د فیسبوک، ټویټر او نورو په کارولو او هلته د پوسټونو په لوستلو کې تیریږي. که ته یو له هغو خلکو څخه یې چې د کتاب د لوستلو عادت نه لري نو ډېر څه دې له لاسه ورکړي. لوست ډېرې ګټې لري چې دلته یې لسو ګټو ته اشاره کوو. لومړی، څېړنو ښودلې چې لوست له ذهني کمزورتیا او زوال څخه مخنیوی کوي. مغز فعال او متحرکه ساتي. لکه څرنګه چې د بدن نور غړي تمرین ته اړتیا لري، په همدې ډول مغز او ذهن هم تمرین ته اړتیا لري او د دوی تمرین د کتاب لوستل دي. دلته هماغه اصطلاح چې وایي وې کاروه کنې له لاسه ورکړه رښتونې ده. دوهم، د سټرس او فشار کمونکی. کتاب لوستل د هغو فشارونو او سټرسونو په کمولو کې مرسته کوي کوم چې له کارځای، شخصي ژوند او یا د ژوند له نورو اړخونو څخه راولاړېږي. دریم، پوهه او علمیت. هر څه چې لولو د معلوماتو نوې ټوټې مو په سر کې ورزیاتوي او په هره اندازه مو چې معلومات ډیر وي په هماغه اندازه کولی شو له رنګارنګ ستونزو او چیلنجونو سره په اسانۍ سره مقابله وکړو. څلورم، د لغاتو د ذخیرې پراختیا. د کتابونو لوست راته د نورو کلماتو او اصطلاحاتو د یادولو چانس راکوي چې پر مټې کولی شو په ښه ډول وغږیږو او ښې لیکنې وکړو. ښه غږېدنه او لیکنه مو پر ځان اعتماد او عزت النفس زیاتوي. پنځم، د یادښت پیاوړتیا. د کتابونو په لوست سره سلګونو موضوعاتو، کیسو، تاریخونو، شخصیتونو او نورو سره مخ کیږو چې ذهن مو دغه ټول موارد ذخیره کوي، د اړتیا په وخت کې را یادوي او ذهني پیاوړتیا مو ورسره زیاتیږي. شپږم، د موضوعاتو د تحلیل قوت مو زیاتوي. لکه څرنګه چې د کتاب په لوست کې له رنګارنګ مسایلو، پیښو او ستونزو او د هغو له حل لارو څخه خبرېږو، همدا سبب دی چې بیا موږ کولی شو بېلابېل موضوعات په ښه ډول تحلیل او تجزیه کړو او مناسب حلونه ورته پیدا کړو. اووم، د توجه او تمرکز پیاوړتیا. زموږ په ذهن کې هره دقیقه په سلګونو فکرونه تیرو بیر کیږي او نشو کولی په اسانۍ سره یو فکر باندې متمرکز شو او ګټه ځینې واخلو. د لوست یوه ګټه هم دا ده چې موږ ته په یوې موضوع او فکر باندې تمرکز او توجه کولو وړتیا راکوي او کولی شو له دغې وړتیا څخه بیا د ژوند په نورو برخو او چارو کې ګټه پورته کړو. اتم، د لیک وړتیا مو پیاوړې کوي. د لوست په پایله کې زموږ د لغاتو، اصطلاحاتو، معلوماتو، کیسو، فکرونو، خیالونو، حل لارو او نورو بېلابېلو موضوعاتو ذخیره لوړیږي او بیا کولی شو د هغو په نتیجه کې ګټورې لیکنې وکړو او خیر یې تر نورو هم ورسوو. نهم، د سکون او ارامتیا ترلاسه کول. د کتابونو په لوست سره کېدای شي سکون او ارامتیا ترلاسه کړو، موډ او حالت مو سم وساتو او د نورو سره ارتباطات هم نورماله کړو. لسم، وړیا ساتیري. ساتیري د ژوند یوه مهمه برخه ده او موږ ورته اړتیا لرو. کتاب لوستل یو له کم لګښته او ځینو وختو کې له وړیا ساتیریانو څخه ده چې وخت مو ورسره تیریږي او سلګونه ګټې مو هم په نصیب کوي.